نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په مخکې سبقي کې د آخرت بیان تیر شو. ویس یو څه اشکالات راوړي، هغه څه چې ځینې خلک ګمان کوي چې یاره د مرګ نه وروسته ژوند کول، د مرګ نه وروسته رج کېدل دا به امکان ونه لري. کفار دا فکر کوي چې د مرګ نه وروسته رج کېدل دا نشته دی، ځکه د دې امکان نشته چې یو سړی د یور مړ شي او بیا د ژوندی شي. د دې دا وجوهات دا ډېر دلیلي د وجې نه باطل دی. دا خبره د دې باطله ده. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله جل جلاله فرمایي چې ګمان کې هغه خلک چې کافر دي چې میک به رجګ نشو، بیا ته وایې چې بلا ولې نه، خامخا به رجګږئ وربي او مو د قسمې په خپل رب باندې لتبعثن تاسو به خامخا رجګږئ ثم لتنبؤن بیا به تاسو ته خبر درکولی کېږي په هغه څه باندې چې تاسو کړي دي. او دا خو الله جل جلاله ته ډېر اسونه دي. نو الله جل جلاله د دې اشکال هم ذکر کو، د هغې جواب هم ذکر کو چې کفار دا ګومان کوي چې د قبرونه به بیا رجګ نشو. دا خو یو ناشونی کار دی، دا خو یو ناجیبه کار دی چې یو انسان مړ شي بیا پر ژوندی کېږي. الله جل جلاله فرمایي چې نه، خامخا به تاسو یو مړه کېږئ او بیا به ژوندي کېږئ او چې څه کړي په هغې به خبر درکول کېږي. ویس کفار دا فکر کوي چې دا یو ناشونی کار دی، دا خو ممکنه نه ده. لکه حدیث کې چې راځي چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ابو جهل علیه اللعنت به زیړ اډیکې به ورته وخوست، مخ ته به ورته ونیو او بیا به پولیس کې ورسي میدا به کو، بیا به ورته وایي چې که رښتیا د مرګ نه وروسته ژوندي کېدلي وي ستا اډیکې مو ته ژوندی که، دغه خلک مو ته ژوندي که. یا لکه کفار به چې اعتراضات کو چې میک پلانون سره دغه وعده شوې وه چې تاسو به بیا ژوندي کېږئ، د ویس ژوندي شي. نو دغه د کفار به ډېر دا اعتراضونه کړو. نو د دې دپاره اول یو دا چې یو عقلي دلیل هغه دا چې الله جل جلاله نقلي دلیلونه د الله تعالی د طرفه خو ډېر دي، خو عقلي دلیل ته فکر وکړه. دغه انسان که چېرته لږ فکر وکړي چې په دنیا نه وه، د دنیا شکل نه و، انسان نه و، د انسان صورت نه و، عکس یې نه و، د نشت نه الله جل جلاله انسان پیدا کو. نو یو واره چې پیدا شو بیا ژوندي کېدل دا خو یو اسونه کار دی. مثلا یو نجار دی، یو کسبګار دی، هغه یو کسب کې خو دا کسب دلدلی نه دی. اول نه د ځون نه یو نجار کېږي، یو دروازه یو کړکۍ هغه جوړوي، خو د دروازې هیڅ نقشه نه دلدلي، هیڅ لیدلي نه ده چې څه رقم دروازه څه خل شی وي، خو لیکن تو ورته وایي چې موږ ته دروازه جوړه کړه. نو دی که د ځونه دروازه جوړوي د دروازې نقشه د سره لیدلې نه وي نو هغه د ده دپاره ډېره سخته ده. اما که بار بار یې دروازې جوړې کړې وي، دروازې نقشې یې جوړ کړې وي، نو بیا صرف نفت ته ښایي چې په دومره نفت که دروازه جوړه کړه او په دا شکل یې جوړه کړه، نو بیا دویم ور خو ډېره اسانه ده. نو الله جل جلاله نوو انسانونه یې راپیدا کړه، نو یو چې راپیدا کړه دوه ورځې ژوندي کول دا خو بیا اسونه خبره ده. او دغه رقم ته الله جل جلاله انسانونو ته دا ورښولي هم دي، په سترګې وردلي دي چې انسان ژوندی شي. هغه معجزې د پیغمبرانو ته که موږ تاسو فکر وکړو په سترګې دغې کفار لیده چې انسانان به د پیغمبر په لوس ژوندي کړه. هغه موسی علیه السلام واقعه، د حضرت عیسی علیه السلام واقعه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واقعه کې راځي چې دوی ته به انسانان به د پیغمبر په معجزه ژوندي کړه. حضرت موسی علیه السلام واقعه ډېره اوږده ده، خو لنډه خبره یې چې کله یې د ځون سره او یا کسان یا 40 کسان یا 90 کسان مشرون د بني اسرائیل د ځون سره کوهتور ته بید، نو هلته هغه مشرون ورته وویل چې موږ په تو باندې ایمان نه راوړو تر دې پوره چې الله تعالی رو ونوینه. نو بیا د الله تعالی د طرفه په دوی باندې یا بعض آیاتونه دا معلومیږي چې ټکه په ولوده، یا الله جل جلاله خپله تجلی غره ته ښکاره کړه
موسی علیه السلام ته وویل چې ته مو نه شي لیدای، خو مګر که چېرته ته غواړې چې به ووینې نو دا غره ته وګوره، په غره باندې د متجلا کوم. که چېرته غره د تجلا برداشت کړه نو ته هم د مو لیدل برداشت کولی شې. که غره برداشت ونه کړو نو ته یې نشې برداشت کولی. نو کله چې غره ته تجلا د الله تعالی وشوه نو غار ټوټې ټوټې شو او موسی علیه السلام بهوشه وغورځېد او هغه کوم کسان چې کوم هغه ټول مړه شو. بیا موسی علیه السلام دعا وکړه چې الله تعالی د خلک که دغسې مړه پاتې شي نو قوم به یې چې ته خو د مشرون ولې او دلې ختموې، نو یا الله تعالی دا مو ته بیرته راژوندي کړه. نو هغه قوم د ته بیرته راژوندي شو. او دغه رقم ته د موسی علیه السلام په وخت کې یو کس قتل وکړو، بیا قاتل ورک شو، مقتول یو د کوم سړی چې مړ کړی و دغه یې په بل کلي کې واچولی او په هغې کلي یې دعا وکړه، خپل د تره زامن یې مړ کړی و. نو هغه هم خبره ویږده ده په اوله سپاره کې د قرآن کریم په اوله سپاره کې چې ویږ بیان رسي. موسی علیه السلام ته الله امر وکړ چې د قوم ته دې ووایه چې یوه غو الوله کې د غو په یوه ټوټه باندې د دغه مړی ووایي هغه به راجګ شي خپله. نو دغسې وکړو، د یو غو په یوه ټوټه باندې دغه سړی ووایو نو هغه سړی راژوندی شو او خبره یې وکړه چې زه پلانکي وشلی یم او بېرته بیا مړ شو. دغسې ډېر بې شمېره دلیلونه دي داسې قرآن کې چې واقعا رسي چې څه کسان وو چې هلته مرض د طاعون ګډ شو نو دوی په خپله مخه د یو قوم نه د مرګ د ویرې نه قوم پرېښی نو وتښتېد یو لرې ته. نو هلته مرګ پر هغه ټول پیوزې مړه شو، په زرهاوو خلک وو ټول مړه شو او بېرته بیا الله جل جلاله راژوندي کړو. او دغه رقم د حضرت عیسی علیه السلام په معجزې کې بې شمېره رسي چې هغه به قبر ته به ودرېد او قبر ته به ووایي چې قم باذن الله، نو د الله په امر راجګ شه، نو د قبر نه به سړی راجګ شو. نو دا قسم ډېر